ستاسو بانک شاید د دې کوچنیو ډبرو په اړه درته رښتیا ونه وایي. له 1200 ډېر ستر مالي بنسټونه وایي چې دوی د سمندر په ژورو کې د کیندنې ملاتړ نه کوي. خو د شرکتونو د رسمي اسنادو له څېړلو وروسته دوچې ویلې وموندله چې له همدې بنسټونو ځینو د دغه صنعت لپاره سلګونه میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. دا ډبرې د سمندر له سطحې زرګونه متره لاندې پرتې دي. په دې ډبرو کې نکل، کوبالت او مس ده، هغه فلزات چې د بیټرۍ او ټکنالوژۍ لپاره ډېر لوړه تقاضا لري. شرکتونه غواړي د سمندر تل ته ولاړ سي او د ډبرې راټولې کړي. خو ساینسپوهان خبرداری ورکوي چې موږ د سمندر په تل کې د ژوندیو موجوداتو په اړه ډېر لږ معلومات لرو. یوې وروستۍ څېړنې وښودله چې د سمندر په تل کې ازمایښتي کیندنې د ژوندیو موجوداتو له شاوخوا درېیمې ډېره برخه له منځه وړې. د دویچه ویلې د یوې پوښتنې په ځواب دویچه بانک او کریډیټ اګریکول وویل چې د سمندر په ژورو کې د کان کیندنې د نه تمویل ژمنې یوازې د پروژو په برخه کې تطبیقیږي، نه په شرکتونو کې د پانګونې په برخه کې. انتقاد کوونکي وایي چې دوی یوازې داسې ښیي چې ګواکې چاپیریال ساتنې ته پاملرنه کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. بانکونه شاید خپله د سمندر په تل کې کیندنه تمویل نه کړي، خو د بېلابېلو شرکتونو ونډې په پیرلو سره لا هم د دې صنعت ملاتړ کوي. ځینې نورو بانکونو په دې اړه د دوچې ویلې پوښتنې ته هیڅ ځواب ورنه کړ.